دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم اسدر ولي آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شئ په افغانستان کې څومره شبکې وي د هغو ټولو شبکو انټرنیټي بکسې، د غږیزې بکسې او همدارنګه پیغامي بکسې چې کومې دي هغه ټولې معلومې کړو. نو ملګرو دا ډېر ښه خوندوره ویډیو ده، هیله ده چې ویډیو مه سکیپ کوئ او ویډیو تر پایه پورې د سره وګورئ. او ملګرو که چیرې مو ویډیو خوښ شو نو خامخا یې خپلو ملګرو سره لایک او شیر کړئ. او ملګرو زموږ یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ خپل یوټیوب چینل کې هر ورځ دا رقم خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کوو تر څو تاسو تر سالمه ګټه واخلئ. ملګرو دې لپاره چې تاسو معلومه کړئ څنګه د خپلو کورونو شبکو ټول انټرنیټي بکسې، پیغامونه او کال بکسې څنګه معلومې کړو. نو دې لپاره سمپل یو ساده اپلیکیشن ده، هغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د هغې په ذریعه تاسو کولی شئ دا بکسې څنګه کوي ټولې معلومې کړئ. نو ملګرو د هغه اپلیکیشن لینک زه انشاءالله د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، هغه څخه تاسو کولی شئ چې دا اپلیکیشن په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ او استفاده ترې وکړئ. نو ملګرو د هغه اپلیکیشن نوم د افغان نیټورک. نو دا اپلیکیشن په وسیله تاسو کولی شئ چې کومه کورنۍ شبکې د هغو ټول بکسې معلومه کړي. نو زه ما اپلیکیشن خلاصوم او تاسو ته یې طریقه ملګرو درښیم. نو دا د ملګرو ما اپلیکیشن خلاص کړو، یوه شېبه به انتظار ورته وباسم. ملګرو دا ده او څنګه افغان سیم کارت راووتو. اوس دلته اول سوال انټرنیټي بکسې وګورئ. دا د ملګرو انټرنیټ کڅوړې ونیول څنګه تاسې کلیک وکړئ. مثلا تاسو اوس ګورئ میاشتنۍ بکسې دي، دا ټول میاشتنۍ بکسې دي چې هر یو بکس هم خوښ وه تاسو کولی شئ فعاله کړئ. مثلا فعالولو نو ډایرکټلی فعالولو اپشن باندې کلیک وکړئ، خو تاسو فعاله شي. خو به شرط فعاله کېږي چې تاسو موبایل کې څنګه یي همدا افغاني سیم کارت وي، نو تاسو بیا کولی شئ دا فعاله کړئ. شپنۍ بکسې چې کتل غواړئ دا شپنۍ لیکلې شپنۍ باندې به کلیک وکړئ، ټولې شپنۍ بکسې د فعالولو باندې دې لپاره کېږي او غیر فعالول بېرته په کلیک وي. او دا هم ونیزې بکسې دي، کومې ونیزې بکسې چې هغې ټول فعالولی شي. او دا هم ورځنۍ بکسې دي، کومه ورځنۍ بکس ستاسو زړه وي هغه فعالولی شي. چې بېرته بس راشي ملګرو دلته به څنګه MTN درته راواوړي. دلته MTN هم تاسو کولی شئ چې انټرنیټي بکسې معلومې کړي، انټرنیټي خو مته معلومې کړئ په افغانستان کې. اوس به په دې MTN کې دقیقو کڅوړې درته معلومه کړمه. ملګرو مثلا دا د میاشتنۍ دقیقو کڅوړې څنګه ټول تاسو لیکلي دي او مثلا چې فعالولو باندې فعالولو باندې تاسو کلیک وکړئ. مثلا دا د ونیزې بکسې دي، ملګرو دلته فعالولو کېږي. دلته اوس مثلا ورځنۍ بکسې ته دلته شریکې کڅوړې دي څنګه چې ملګرو دا هم MTN شو، مثلا MTN شو او دا هم افغاني صندوق بیا راغی، دا هم روشن شو ملګرو. او په روشن کې تاسو د پیغامونو کڅوړې څنګه کوم درته وښیم. په مثلا روشن کې هم دا انټرنیټ هم تاسو فعالولی شئ. د پاسه پې لیکلي مګر تاسو ته یوه معرفي کومه، نو دا هم چې هر کله میاشتني فعالول همداسې ملګرو 3000 پیغامونه څنګه دي دا بیا افغانو بدل کړي څنګه کوي. یوې میاشتې لپاره دا فعالولو بل لپاره دا فعالولو اپشن څنګه کوي کلیک ورسره وکړئ. او دا ونیزې دا څنګه چې ورځني پیغامونو کڅوړې دي. او ملګرو دلته یو څه دلته ګورم تاسو اتصالات شو، دا هم د سلام سیم کارت اخیستو. ملګرو دا تاسو که نه اوس دلته ملګرو یو څو دانې ډېر خوندور اپشنونه د چې هغې په وسیله څنګه ډېر ښه ګټه ترلاسه کوي. دا چپ تړتیاوې چې لیکلي دي ملګرو دا باندې تاسو څنګه کوئ کلیک ورسره وکړئ. دلته کریډټ لیږل دا باندې تاسو کولی څنګه چې کریډټ ولګئ. هر کله کریډټ لیکل نو په دې به څنګه کوئ کلیک وکړئ. دلته به تاسې شمېره ولیکئ چا ته لیږئ او کوم چې څو روپۍ لیږي هغه به ولیکئ. او دلته په دغه لیږلو اپشن به څنګه کوئ کلیک وکړئ، تاسو پیسې به څنګه شي ولیږل شي. او دلته موږ تاسو حساب کتل په دې وسیله کولی شئ تاسو څنګه شي خپل حساب چک کړئ. مثلا زما اوس MTN سیم کارت او خو دلته اوس سلام باندې مې کلیک وکړم، دا څنګه چې موږ ته نه راکوي. او مثلا ته قرضه اخیستل دې باندې تاسو کولی څنګه شئ قرضه راواخلئ. دلته مثلا 4G فعالول باندې څنګه شئ تاسې 4G فعالولی شئ. دلته انټرنیټي جوړښتونه دي څنګه دې باندې تاسې خپله د مثلا MTN هم سره وخت د MTN سیټینګ کې هم کتلی شئ چې هر شی کوو هغه ایښي درست هر شی څنګه شي په دې کې کتلی شئ. کریډټ زیاتول په دې کې څنګه شي تاسې کریډټ څنګه کوئ زیاتولی شئ. او ملګرو په دې کې څنګه د کریډټ خدماتونه تاسو چې کار څوم مشکل لري هغه ته څنګه شئ تاسو په دې اپشن په وسیله څنګه شئ زنګ کولی شئ. نو ملګرو وګورئ یو اپلیکیشن څومره ډېر کارونه
نو هیله ده چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او ګټه تر واخلئ.